سلامونه نیکې هیلې او احترامات یو ځل بیا هوپ انګلیش اکیډمي ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې موږ تاسو د انګلیسي ژبې لپاره په هوپ انګلیش اکیډمي کې د بګنر کلاس شروع کړی دی، نو نن د دغه بګنر کلاس لسم درس لسم لیسن دی. په دغه لیسن کې به موږ تاسو له ABC حروفو څخه دوه نور حروف راخلو چې S او T حروف دي. پر دغه حروفو باندې به موږ تاسو څو لغاتونه جوړو چې د هغه لغاتونو د ریډینګ، د سپیلینګ او د رایټینګ پر اړه باندې به موږ تاسو غږیږو. نو که چېرته مو دغه ویډیو خوښه سوه ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ، او که څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې مو خپل نظر زموږ سره حتما شیر کړئ، او که چېرته دغه ویډیو څه معلوماتي ویډیو نو د ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول راځو موږ تاسو اس حرف ته. پر اس باندې موږ تاسو درې لغاتونه جوړو، د هغه د ریډینګ او د سپیلینګ پر اړه باندې موږ تاسو غږیږو. نو راځم فرض مثال موږ تاسو ته که یو څوک راته وایي چې سټارټ ولیکئ، موږ تاسو به یې څنګه لیکو؟ صحیح شو؟ نو ګوره اول چې دی د سا آواز دی، بیا د ټا آواز دی، بیا د آ آواز دی، صحیح شو؟ بیا د را آواز دی، بیا د ټا آواز دی. نو په دغه ترتیب سره موږ تاسو د اوازونه بیا چې تعقیب کړو، په هر ځای کې چې دغه اوازونه تاسو تعقیب کړئ ستاسو لپاره هیڅ مشکل نه به په املا کې وي او نه به په ریډینګ کې وي. راځم دلته په کتابچه کې لیکم، تاسو یې هم درسره ولیکئ. په دغه ترتیب سره موږ تاسو چې شي لیکو سټارټ. ګوره دا د سا آواز دی، صحیح شو؟ سټار. دا د ټا آواز دی، دا د آ آواز دی، دا د را آواز دی، او دا هم بیا د ټا آواز دی. نو دا څنګه ویل کېږي؟ سټارټ. صحیح شو؟ شروع ته ویل کېږي آغاز. نو که موږ تاسو څوک ووایي په دغه ترتیب سره بیا موږ تاسو ولیکو، او که څوک تاسو ته ووایي چې دغه لغت چې لیکل سوی دی دغه تاسو ووایاست، نو د دغه لپاره به جلا آواز، د دې لپاره جلا آواز، د دې لپاره جلا آواز، د دې لپاره جلا آواز، او د دغه لپاره جلا آواز. په دغه ترتیب سره به تاسو ریډینګ کوئ. صحیح شو؟ راځم همداسې په پښتو کې هم لیکم. اوس راځم دوهم لغت ته. مثلا موږ تاسو څوک وایي چې سن لایټ ولیکئ. صحیح شو؟ سن چې دی لمر ته ویل کېږي، او لایټ چې دی رڼا ته ویل کېږي. راځو دلته موږ تاسو لیکو. ګوره سن چې دی اول درې حروفه به چې موږ تاسو اوازونه انتخاب کو، او هغه لپاره موږ تاسو حروف ولیکو. راځم دلته لیکم. په دغه ترتیب سره چې ما ولیکلو، په دغه ترتیب سره موږ تاسو باید چې سن لایټ ولیکو. ګوره دا سا آواز دی، دا د زبر غوندې آواز دی، دا د نه آواز دی. صحیح شو؟ دا چې ش راغی سن. اوس د ال دی د لا آواز ورکوي. صحیح شو؟ دا د آی خپل آواز ورکوي. او دغه دوه حروف موږ تاسو په تیر درسونو کې ویلي وو چې دا چې شي دي سایلنټ حروف دي. راځو ډایرکټ ټي ته. له آی نه بعد موږ تاسو ډایرکټ ټي وایو. نو دا څنګه ویل کېږي؟ سن لایټ. صحیح شو؟ دغه دوه حروف مکمل سایلنټ دي، بلکې نه ویل کېږي. لکه څنګه چې دغه حروف ما ولیکلو. صحیح شو؟ مثلا هر حرف مې جلا جلا ولیکلو. په دغه ترتیب سره چې هر اواز تاسو اورئ د هغه لپاره به خپل حروف ورته انتخابوئ، او که غواړئ چې ویل ولئ نو دغه هر لغت هر حروف ته به ته خپل اواز انتخابوئ. صحیح شو؟ په دغه ترتیب سره به موږ تاسو ریډینګ سپیلینګ زده کوو. نو راځم دریم لغت ته. دریم لغت هم ډېر اسانه لغت دی. مثلا موږ تاسو څوک وایي سیټ. سیټ به موږ تاسو څنګه لیکو او یا به څنګه وایو؟ راځم دلته لیکم. سیټ چې دی چوکۍ ته ویل کېږي. موږ تاسو په دغه رقم سره وایو. صحیح شو؟ سیټ چوکۍ. اما په لیکلو کې به څنګه راځي؟ په املا کې. په املا کې داسې راځي. ګوره په املا کې دا رقم راځي. مثلا موږ تاسو څوک دغه رقم لغت لیکي، موږ تاسو به دغه رقم وایو. صحیح شو؟ په دغه ترتیب سره ویل کېږي، اما لیکل کېږي په دغه ترتیب سره. صحیح شو؟ نو دا څنګه په دغه ترتیب سره ویل کېږي؟ دا ای چې دی دلته سایلنټ دی. هر کله چې له ای نه بعد ای راسي، دغه ای بیا دلته سایلنټ وي، ځکه چې دوه اول حروفه دي، او خصوصا دغه دوه اول حروفه چې هر کله راسي نو دغه ای بیا سایلنټ وي، اواز نه ورکوي. صرف دغه کوي چې دغه ای ته ډبل اواز ورکوي، یعنی لغوندې به یې کشوي. صحیح شو؟ دا اوس څنګه ویل کېږي؟ دغه لغت دا په دغه ترتیب سره ویل کېږي. لکه په تېر درس کې موږ تاسو ویلي وو چې ریډ. ریډ ګوره اصلا دا رقم لیکل کېږي په لیکلو سره. صحیح شو؟ لغت دی دغه رقم.
دا رقم لغت دی خو موږ او تاسو چې وایو ریډ په دغه ترتیب سره به وایو. صحیح شو؟ په دغه ترتیب سره ویل کیږي، په دغه ترتیب سره اصلا لغت دی، اصلا لیکل کیږي په دغه ترتیب سره. یعنی مطلب می دا دی چې هر کله له اینه بعد ای راشي دغه ای بیا اواز نه ورکوي. اوس راځم د ټي حرف ته. پر ټي حرف باندې موږ تاسو څو لغتونه جوړو. راځم فرض مثال موږ تاسو څوک وایي چې ټاکینګ ولیکئ. صحیح شو؟ ټاکینګ موږ تاسو ویلي وو چې دغه رقم یې باید چې ولیکو. صحیح شو؟ ټاکینګ خبرو کولو ته ویل کیږي، په دغه ترتیب سره لیکل کیږي. په دغه ترتیب سره ټاکینګ لیکل کیږي. صحیح شو؟ ګوره دا د ټا آواز دی، د آواز دی. دا ال ولې ورکول کیږي؟ ځکه چې دلته کې راغلی. نو اکثره ځایونو کې اکثره د انګلیسي داسې حروف دي چې مخته کې راسي او شاته ال وي، دغه ال بیا سایلنټ وي. صحیح شو؟ دا هیڅ اواز نه ورکوي، هیڅ معنا نه ورکوي، صرف دغه لغت ورباندې مکمل کیږي. نو دغه که چېرته موږ تاسو دغه ال ونه لیکو نو دا موږ تاسو لغت بیا غلط دی. نو دا اوس څنګه ویل کیږي؟ تا. صحیح شو؟ کینګ، ټاکینګ. صحیح شو؟ په دغه ترتیب سره موږ تاسو باید چې ویلو کو ویلولو. په دغه ترتیب سره موږ تاسو پښتو کې هم لیکلی شو. اوس راځم دوهم لغت ته ده چې مثلا موږ تاسو یو څوک وایي ټالر ولیکئ. صحیح شو؟ یا دغه لغت لیکلی دی چې زه لیکم، دا تاسو یو څوک وایي چې ویې لیکئ. ټالر به موږ تاسو په دغه رقم سره لیکو، یا مثلا دغه رقم لغت لیکلی وي موږ تاسو به په دغه ترتیب سره وایو. ګوره دا د ټا آواز دی، دا د ا آواز دی. صحیح شو؟ دا ډبل ال دی، دا نو لغونې سخت ویل کېږي. دا ای چې دی دلته هر کله چې د ار نه بعد راسي دا د زبر آواز ورکوي او ار چې دی دا را آواز ورکوي. نو دا څنګه ویل کېږي؟ ټالر، ټالر. صحیح شو؟ دغه یو ال د دې سره دی، یو ال بیا بعد له هغه نه شروع کېږي. صحیح شو؟ دا اوس څنګه ویل کېږي؟ ټالر، ټالر. په دغه ترتیب سره موږ تاسو وایو او په دغه ترتیب سره موږ تاسو باید چې ولیکو. صحیح شو؟ راځم اخري لغت ته د ټي اخري لغت لیکم. مثلا فرض مثال موږ تاسو ته څوک وایي چې ټیک ولیکئ. صحیح شو؟ ټیک. نو ای په کوم وخت کې خپل د ای اواز ورکوي؟ په هغه وخت کې چې په اخر د لغت کې راسي. صحیح شو؟ موږ تاسو ویلو په تېر درسونو کې. نو راځم دلته اوس ټیک لیکم. دا د ټا آواز سو، ای ته دلته خپل اواز ورکوم او دلته بیا د کا آواز دی. صحیح شو؟ د کا لپاره موږ تاسو خپل کې کاروو او ای دغه ای چې د ای لپاره یې کاروو چې ای دلته خپل اواز ورکوي. نو دا څنګه ویل کېږي؟ ټیک. ټیک یعنی واخله. راځم په پښتو کې هم همداسې لیکم. هغه انګلیسي لغتونه چې پر انګلیسي حروفو باندې لیکل شوي دي تاسو به بیرته په پښتو باندې ولیکئ، په پښتو حروفو باندې. او دغه چې په پښتو حروفو باندې لیکل شوي انګلیسي لغتونه دي بیرته به تاسو په انګلیسي باندې ولیکئ. دا بهترینه پریکټیس او بهترینه تمرین دی د ریډینګ، د سپیلینګ او د رایټینګ لپاره. ستاسو رایټینګ هم قوي کولی شي، ستاسو سپیلینګ کوم املا چې دی دا هم قوي کولی شي، او ستاسو کوم لوست چې دی یعنې له مخې نه چې انګلیسي ویل دی دا هم بیخي زیاته قوي کولی شي. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو په سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت تېر شوی. الله حافظ.